زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي ډېرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته پیش کوم الله دې وکړي چې ټول ملګري راته جوړ وئ روغ وئ نن راسره پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام کښې میلمه سوی ده عادل مدهوش صاحب چې له سعود وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لري خو اوس له ډبرې سره پخوا شهیله جیوس کلي او له ضلع ټانک سره تعلق لري دلته پاتې کېږي ډېر خوشحالۍ لیک کوي په ځوانۍ شی خوشحالۍ غزل لیکي زړه پورې نو باقي خبرې به له ده سره وکړو شعرونه او خبرې به ځینې وارو ډېره مننه امید صاحب ستاسو د مینې چې موږ ته په خپل مجلس کې ناستې راکړو خپل پروګرام ته مو راوغوښتو یو نړۍ مننه او نورې خبرې خو نشو کولی بهرحال کلمونه درته وایو ارشاد جي او اول څو شعرونه دي چې ارشاد تا چې راته څه ویل او ما چې درته څه ویل تا چې راته څه ویل او ما چې درته څه ویل تا که تش په خوله ویل خو ما درته له زړه ویل ډېر ښه او ستا په غوسه کې د خبرو انداز دومره خوږ ستا په غوسه کې د خبرو انداز دومره خوږ ما ته به خواږه و څومره تا به چې تراخه ویل ډېر زبردست ډېر ښه او شعر ده چې خوی دې نن صفا صفا د نیت خبرې وکړلې خوی دې نن صفا صفا د نیت خبرې وکړلې هسې دې وعدې لفظونه کلک لکه د غره ویل ډېر زبردست اوس بل غزل درته وایم چې ځان له اعتراض او که اعزاز جوړوم ځان له اعتراض او که اعزاز جوړوم د څو رازونو نه یو راز جوړوم ډېر ښه بیا ووایه ځان له اعتراض او که اعزاز جوړوم د څو رازونو نه یو راز جوړوم دلته هر څوک د اعتبار خوړلي دلته هر څوک د اعتبار خوړلي نور مې بس زړه د زړه همراز جوړوم ډېر ښه او شړنګ له مرمو تړنګ له بارودو اخلم شړنګ له مرمو تړنګ له بارودو اخلم مظلوم غزل لیکم او ساز جوړوم زه د خپل ځان څه فکر نه کړم خو زه د خپل ځان څه فکر نه کړم خو ستا کاڼې زړه نه دل نواز جوړوم زه د خپل ځان څه فکر نه کړم خو ستا کاڼې زړه نه دل نواز جوړوم او تا د مدهوش رهنمایي کړې ده مقطع ده تا د مدهوش رهنمایي کړې ده کلمه تا به زه ممتاز جوړوم بله غزل درته وایم چې په عقل د کمکلو نه کمکل راته ښکارې په عقل د کمکلو نه کمکل راته ښکارې په کوم چې یارېدم هغه نسل راته ښکارې په عقل د کمکلو نه کمکل راته ښکارې په کوم چې یارېدم هغه نسل راته ښکارې او سهار صاحب او د تخم د څښتن توقع هسې اوبو یوړه د تخم د څښتن توقع هسې اوبو یوړه د وخت د زناورو خوراک فصل راته ښکارې د تخم د څښتن توقع هسې اوبو یوړه د وخت د زناورو خوراک فصل راته ښکارې او کیسه که د معیار د پیداوار که د کردار وي کیسه که د معیار د پیداوار که د کردار وي د اصل پیداوار یې خو که مسل راته ښکارې کیسه که د معیار د پیداوار که د کردار وي د اصل پیداوار یې خو که مسل راته ښکارې او شعر ده چې په زنه د کار نه وشو تر خپو مې د لاس یوړل په زنه د کار نه وشو تر خپو مې د لاس یوړل او جانانه په ستم کې سم در اصل راته ښکارې مدهوشه چې مدهوش د چا په یاد کې داسې ایته مدهوشه چې مدهوش د چا په یاد کې داسې ایته او مدهوشه دا مدهوش د چا په فضل راته ښکارې ډېرو ګرانو ملګرو دا عادل مدهوش صاحب ښکلی کلام یې موږ سره پیش کړی یقینا خوندونه مو ځینې پورته کړل خو دا وخت موږ د پروګرام وخت سرته رسېږي او په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره وجده کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکوي اجازات دی لوی الله په امان